پر مولانا فضل الرحمن سخت برید. مولانا فضل الرحمن چې ځانګړي مراسمو ته روان و، سخت برید پرې سوی دی. دا چې یاد برید چا او څنګه کړی او د مولانا فضل الرحمن روغتیایي حالت څنګه دی، که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. له وسلوال بریده یو ځل بیا د مولانا فضل الرحمن روغ وتل. د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند پر خپل مشر مولانا فضل الرحمن د برید او له بریده د هغه د روغ وتو خبر ورکړی. د دغه ګوند ویاند ویلي چې فضل الرحمن پرون د پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان سیمه کې له یوه وسلوال بریده روغ وتلی. د سرچینې د معلوماتو له مخې په برید کې د هغه د کاروان ملګرو ته هم زیان نه دی اوښتی. مولانا فضل الرحمن په دغه سیمه کې د خپل یوه خپلوان د واده مراسمو ته روان و. پاکستانی چارواکو د پیښې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم د برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه اخیستی. د پاکستان امنیتي چارواکو تر دې مخکې مولانا فضل الرحمن او د نیشنل عوامي ګوند د پښتونخوا مشر ایمال ولی خان ته خبرداری ورکړی و چې پر دوی د برید احتمال سته. مولانا فضل الرحمن بیا له بریده یوه ورځ مخکې ویلي و چې د پاکستان ځواکونه یې باید امنیت ونیسي، که نه د هر ډول پایلو مسؤل به وي. دا برید داسې مهال کیږي چې نږدې راتلونکي کې کابل ته هم د مولانا فضل الرحمن د سفر تیاری نیول سوی دی. کابل کې یو شمیر سرچینو ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت چارواکو د هغه د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.